په سلامونو مو هرکلی کوم. خوښ یم چې له تاسو سره په یوه بله نوې ویډیو کې یم. که مو چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ. نننۍ ویډیو مو د افغانستان او د ایرلینډ د اولنۍ 50 اوریزې لوبې په باره کې ده. د دغه لوبې ټاس یې ایرلینډ ګټلی و او خپله یې د بیټینګ پرېکړه کړې وه. د افغانستان له طرف نه په دغه لوبه کې شهزاد محمدي، حضرت الله زازی، رحمت شاه، حشمت الله شاهدي، اصغر افغان، محمد نبی ساخیل، نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، راشد خان، مجیب رحمان، دولت زدران. دا هغه 11 کسیزه لوبډله وه چې د ایرلینډ خلاف ولوبېدلو. ایرلینډۍ لوبډلې افغان لوبډلې ته 128 منډې هدف کېږداوه. په 50 اورونو کې د ایرلینډ له طرف نه اشټرلینګ بهترینه توپ وهنه ترسره کړله چې 9 منډې جوړې کړلې. په خپل بیټینګ کې یې 6 څلوریزې او 3 سترې شپږیزې شاملې کړلې او ډوکریل هم بهترینه توپ وهنه ترسره کړله چې 13 منډې جوړې کړلې. د افغانستان له طرف نه دولت زدران بهترینه بالینګ ترسره کړ چې 3 ویکټې یې واخیستلې په 10 اورونو کې او مجیب رحمان بیا ډیره بهترینه توپ اچونه ترسره کړله. 10 اورونو کې 3 اوره میډین کړلو، 14 منډې ورکړلې چې یعنې بیخي کمې منډې ورکړلې. پر هر اوور کې اکانومي چې ده 1.40 ده او 3 مهم لوبغاړي وسوځولو. ګلبدین نایب بیا 2 ویکټې واخیستلې، محمد نبی ساحل 1 لوبغاړی وسوځاوه، راشد خان 1 لوبغاړی وسوځاوه. 10 اوره یې ترسره کړلو، 13 منډې ورکړلې او رحمت شاه 2 اوره ترسره کړلو، 10 منډې یې ورکړلې خو کوم لوبغاړی ونه سوځاوه. نو افغان لوبډله وتوانېدله چې یاد هدف ډېر په اسانۍ سره پوره کړي، یعنې په 42 اوور کې یې یاد هدف پوره کړ. شهزاد محمدي 43 منډې ترسره کړلې، حضرت الله زازي 25 منډې ترسره کړلې، اجیر احمد شاه 22 منډې ترسره کړلې او حشمت الله شاهدي 9 منډې ترسره کړلې. ګلبدین نایب 46 منډې ترسره کړلې، اصغر افغان 7 منډې ترسره کړلې او نجیب الله زدران چې په اخرني وخت کې راکته سو په 2 شپږیزو باندې یې لوبه پای ته ورسوله او 12 منډې یې ترسره کړلې. نو دغه لوبې غوره لوبغاړی چې و هغه هم د افغانستان له طرف نه و. ګلبدین نایب و چې 2 ویکټې اخیستې وې او 46 منډې وکړلې په بیټینګ کې. نو د لوبې غوره لوبغاړی هم ګلبدین نایب و. نو افغانستان بهترینه بیټینګ او بهترینه بالینګ ترسره کړ خو د افغانستان تر بیټینګ نه بالینګ ډیر قوي و او مجیب زدران ډیره بهترینه توپ اچونه ترسره کړله چې په 10 اورونو کې یې 3 ویکټې واخیستلې او 14 منډې ورکړلې چې یعنې بیخي کمې منډې دي په 10 اورونو کې. او دولت زدران هم له ډیره ځنډه وروسته له ملي ټیم سره یو ځای سو، ده هم 3 ویکټې واخیستلې، 10 اورونه یې ترسره کړلو، 2 اوره یې میډین کړلو او 15 منډې یې ورکړلې. راشد خان نو خاص ویکټې وانه اخیستلې خو بیا یې هم منډې کمې ورکړلې، په 10 اورونو کې 13 منډې ورکړلې او محمد نبی ساحل په 10 اورونو کې بیا نو 52 منډې ورکړلې چې یعنې لږ زیاتې منډې ورته ویلی سو. نو دا د افغانستان او د ایرلینډ د لوبې په باره کې بشپړ معلومات و چې ما تاسو ته درکړ. نو که مو دا ویډیو خوښه سوي لایک او شیر کول یې مه هېروئ، زموږ چینل سبسکرایبول هم مه هېروئ. که کومه پوښتنه لرئ کولی سئ کومنټ کې پرېږدئ. نور د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.